ورور سوال کړی دی چې زما یو ملګری دی او ما سره یې مال ایښودی دی او ښه ډېر مال دی او په هغه مال باندې یو کال تېر شوی دی او د چا چې مال دی هغه ته زکات نه ورکوي نو آیا زه دې نه زکات ورکولی شم او که نه او دویمه دا که زه زکات ورنه کمه د دې نه نو زه به ګناهګارېږم او که نه الجواب چاله چې مال ورکړی شي او د چا سره چې مال کېښودی شي د ده دپاره په دې مال کې دومره تصرف او ګوتې وهل جایز دي څومره چې ورته مالک ویلي د هغې نه زیات نه زه اوس راولږم تا سره امانت کېدمه نو ته به دې کې دومره څه کولی شي چې د څومره زه تاله اجازت درکړم د هغې نه زیات نشي کولی ځکه چې ستا ولایت په دې مال باندې نشتی ته مشر نه په دې مال باندې او نه په دې کس باندې مشر چا چې تا سره مال ایښودي اوس که هغه ستا کشر هغه بیا بله مسله ده نو د چا سره چې مال ایښودی شوی دی په ده باندې نه دي لازم چې دی د دې نه زکات ورکړي زکات په هغه چا باندې دی چې د چا مال دی په ده باندې نه دی د چا سره چې مال ایښودی شوی دی خو دله دا پکار دي چې هغه ته نصیحت کوي چې دی زکات په وخت باندې ورکړي ځکه چې الله وایي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان د نیکۍ په کارونو کې د یو بل مرسته کوئ نو مرسته دا دی چې ته هغه ته نصیحت وکړي نو که ویې منله ډېره ښه ده او که ویې نه منله او یقیني تا ته پته چې دی زکات نه ورکوي نو بیا وله دا مال واپس ورکړه او دا غیرت دی د الله دپاره او د الله د دین دپاره ځکه چې دی د الله نه نه هېرېږي دې مال په باره کې او نه د الله حق ادا کوي نو ته ورته مو وایه وروره خپل مال واپس واله ختم چې ته د دین په دې مسله باندې عمل نه کوې او دا د اسلام یو رکن دی نو زه هم ستا مال ځان سره نه ږدم نو کیدی شي د دې د لاسه دې نصیحت قبول کړي او دغه ګناه نه واپس شي او د الله دا حق ادا کړي والله اعلم